دکتران بخش جراحی اطفال شفاخانه تدریسی میوند با همکاری پروفسور دکتر زلمای توریال دکتر جراح اطفال در کشور آلمان که از ایشان دعوت گردیده بود، عملیات‌های جراحی چندین تن کودک را که از بیماری‌های مختلف رنج می‌بردند موفقانه انجام دادند. پروفسور دکتر زلمای توریال که به خاطر همکاری در بخش عملیات‌های جراحی از کشور آلمان به افغانستان تشریف آورده‌اند، روی برنامه‌هایشان صحبت نموده گفت: از ما نوم زلمای توریال دی، زه د ماشومانو جرایم په آلمان کې او دا اوس 2 هفتې زما ته رخصتي ده، په دې خاطر دلته راغلی یم د خپل ملک ته، خپل ملت ته چې سړی یو څه مرسته او کومک وکړي. دا مرسته په اول مرحلې کې په دې کې ده چې موږ عملیاتونه مختلف عملیاتونه یو ځای کوو، اما تر ټولو مهمه دا ده چې هم دغه زموږ ډاکټران د اطفالو جراحان په دغه مختلفو شفاخانو کې چې دلته دي چې یو بل سره تقویه کوو. زه غواړم هغه شیان چې موږ یې هلته لرو دوی ته وښیو او زه هم بېشکه له دوی څخه ډېر شیان زده کوم. نو زما خپل لپاره دا د زړه یو خوشحاله ځای دی چې زه دغه امکان لرم چې دلته بیرته د خپل ملک ته، خپل ملت ته یو کوچنی خدمت وکړم. دغه تاسې چې مخته ولیدل چې موږ دلته په عملیات خانې کې مو عملیاتونه کول، دا کوچنیان دي، دا ځوانان دي او دا هغه عملیاتونه دي چې ډېر مشکل هم دي او هغه شی دی چې د دغه کوچنیانو لپاره، د دغه ځوانانو لپاره یو ډېر کم دغه سته امکانات است چې د دوی تداوی وشي. نو په دې چې دا کوچنیان او دغه اطفال هغه څوک دي چې زموږ آینده به ساتي، زموږ د دولت، زموږ د مملکت آینده به جوړوي، چې دوی ته کومک وشي، هغه زموږ نوی نسل ته کومک کیږي. پوهندوی دکتر توریالای حکیمی شف دیپارتمنت جراحی اطفال شفاخانه تدریسی میوند در رابطه به دعوت پروفسور توریال و عملیات‌های جراحی انجام شده چنین ابراز نظر نمود. د ماشومان د جراحی دیپارتمنت او ابتکار وکړو چې د آلمان هیواد نه محترم پروفسور ډاکټر زلمای توریال چې افغان جراح دی او په آلمان هیواد کې څه د پاسه 15 کاله کې چې هلته ژوند کا دی، دا مهال د پیډیاټریک سرجری، پیډیاټریک یورولوژي او پیډیاټریک تراوماتولوژي هلته کانسلټانټ دی، پروفیسور دی او په ماګدبورګ یونیورسيټي هسپتال کې دنده ترسره کوي. نظر په مخکینیو اړیکو چې موږ ورسره درلودلې، ډاکټر صاحب هم را دعوت کړلو او د دو دعوت 2 هدفونه وو. اول هدف دا و چې موږ وکولای شو که په یو ملي او بین المللي سطح یو کنفرانس په طبي پوهنتون کې دایر کو چې هغه پروګرام دایر شو. دویمه برخه د پروګرام چې هغه ډیره مهمه ده او د مسلکي د لحاظه ډیر اهمیت لري، هغه لایف ټیچینګ سرجری ټریننګ دی چې هم د فعلا جریان لري. په دو موده کې چې ډاکټر صاحب دلته حضور لري، د پروګرام به دوام لري. دا نه تنها د کابل طبي پوهنتون د اړوندو روغتونونو ډاکټرانو ته دی، بلکې د میوند روغتون د جراحي اطفالو او نورو اړوندو جراحي دیپارتمنټو د سټاف لپاره هم دی. دا لایف ټیچینګ سرجری ټریننګ چې دی په دوه کې مختلف مریضان موږ پلانوو. البته هغه مریضان چې تداوی لږ نه چې په ډېر اندازه باندې مشکله ده، صعب العلاج مریضۍ دي او حتی خلک مجبوریږي چې همسایه وادو ته لاړ شي. دا مریضان موږ ټول په لیست کې نیولي دي، دلته په منظم ډول عملیاتي. پوهندوی حکیمی همچنان از وضعیت صحی مریضان اطمینان داده و از همکاری رهبری پوهنتون علوم طبی کابل در جهت فراهم نمودن زمینه دعوت پروفسور توریال ابراز امتنان نمود. د کابل طبی پوهنتون د مشرتابه بالخصوص محترم پوهانیار ډاکټر فضل الرحمن رحمانی د کابل طبی پوهنتون رئیس، همدارنګه علمی مرستیال محترم پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل څخه او په ټوله کې د لوړو زده کړو وزارت د رهبرۍ څخه زه ډیر مننه کوم.